ابن سینا لا هم له بلخ تښتي. خوشحال د خپل ولس په بده بدمرغۍ خواشینی. دومره غصه دی چې د تورې تیغې موټي کې د وینو فوارې جوړوي. د تاریخ باد د مارکس په ګیره کې پټ شوی، پاڼې پاڼې کاپیتال اړوي. دلته په وچ زرنګار بڼ کې څو زلمي یو د بل وینو ته د تندې په سیاست لګیا دي. د سید جمال په ورکې مینې پسې ستړیو خلکو د هغه ټوله وینا ومینځله. یوازې یو ټکی د مرګ پکې روښانه ښکاري. او ماو څونګ لکه د لوی ښامار وړوکی چینجی لا هم د څو روښان فکرانو په مغزو کې خوري. له قم نه هره ورځ راځي د ماتمونو سیاست، او د قطبینو مریدان لا د جګړو په ارګمیو ستړي. موږ د تاریخ د خونړیو کوڅو ورک لاروي چې نن مو هیره او سبا مو په ډبرو ویشتې. لا هم د خړو څڼورو پنځه ګونته لاس د سوال نیولی، او یا لګیا یو کلدارو باندې غرونه او سیندونه پلورو. تاریخ شاهد دی او په موږ پورې ملنډې وهي. تاریخ شاهد دی او په موږ پورې ملنډې وهي.